د کہانی شروعات د روس د یو ځای نه کېږي چېرته کې چې یو هلک قید وي د کوم نوم چې فرانک وي. فرانک د نورو قیدیانو غونته کې څه عام قیدي نه وي بلکې د حد نه سیوا چالاک او خطرناک وي. د دنیا د ټولو نه غټې غټې غلاګانې کړې وي چې د وجې د اف بي آی یو لوی ایجنټ کال د امریکا ته رابوتلو دپاره وروسته ورپسې راغلی وي. کال فرانک سره لا خبره شروع کړې هم نه وي چې ناڅاپه د فرانک طبیعت په خرابېدو شي او د هغه ټول وجود پړچېدو شي. هغه ته د ساه په اخیستو کې تکلیف پیدا شي چې د وجې هغه په ځمکه باندې راغورځېږي. په اول اول کې کال ته داسې لګي چې دا ټول د فرانک چرته د نوي چارې څه ده، خو لږ غونتې په ساعت احساس وشي چې دومره زبردست اداکاري څوک هم نشي کولی. دا ضرور بیمار دی. دې د وجې کال هغه د مغز سړي هسپتال ته رابوتلو فیصله وکړي. خو څنګه هسپتال ته ورسي فرانک د مغز سړي د موقع په ملاوېدو سره دغه ځای نه د تښتېدو کوشش شروع کړي، خو د پولیس نه ونه تښتېدلی شي او واپس یې ګرفتار کړي. په دې وخت کې فرانک ته خپله زړه زندګي په رایادېدو شي، د څه د وجې چې دا ټوله قصه په شا باندې لاړه شي. یو وخت چې فرانک به د خپل خاندان سره په خوشحالۍ باندې ژوند کوو. د مور او پلار دواړه به د سره د حد نه سیوا مینه کوله. د پلار یو ډېر چالاکه او قابل انسان و، کوم چې به په معمولي کار کې هم خپل قابلیت ښوده. یو ورځ فرانک پلار د ځان سره جامو د اغوستو دپاره دکان ته بوځي، خو دکان بند وي. په دې وخت کې په دغه دکان کې چې کومه ښځه موجوده وي هغه دوی ته معذرت وکړي وي زموږ دکان بند دی. خو د فرانک پلار د مغز سره د خپل جیبه یو هار روباسي او په خندا کې هغې ښځې ته وایي دا خو چېرته ستانه نه دی پرېوتلی. د پلار د حرکت هغه ښځه د ده نه د حد نه سیوا متاثره کېږي چې د وجې هغه واپس دکان کوله وکړي. فرانک دا هر څه ګوري او په مزه د پلار نه د ټول چلونه زده کوي چې څنګه زما پلار په پروتما طریقې سره او د چالاکۍ نه د هر چا نه خپل کار وباسي. څه وخت پس د فرانک پلار ته په خپل کاروبار کې ډېر غټ نقصان ورسي، ولې چې د هغه د یو کس نه غلطي شوي او حکومت ته خپل ټکس په وخت باندې نه وي رسولي. اصل د وجې چې حکومت د دوی نه کور ګاډي جایداد پیسه هر څه اخیستلي او بینک هم دوی له د قرض د ورکولو نه انکار وکړي. د دې دومره سخت وخت باوجود د فرانک پلار فرانک له د بینک اکاونټ جوړ کړي. په دې سره فرانک حیرانه پاتې شي او پلار ته وایي ته خو په خپله باندې په قرض کې دا هر څه ته زما دپاره ولیکې. چې دې په جواب کې پلار ورته وایي ته هېڅ قسمه زغم مه کوه، تا ته لا پوره زندګي پرته ده، تا له به زه یوه ښه زندګي در کوم. دغه ځای نه د تلو د وجې فرانک خپل سکول هم بدل کړي چې په نوي سکول کې په اولنۍ ورځ باندې یو هلک په ده پسې ټوکې شروع کړي، ولې چې هغه دومره غټه جامې اچولې وي چې هغه پکې استاد ښکارېږي. دا خبره فرانک سخت خفه کړي او د قصده په سبا باندې د استاد د جوړېدو اداکاري شروع کړي. هغه په خپل کلاس کې را داخل شي او خپل اصلي ټیچر ته ووایي تاسو دلته کې څه کوئ؟ اوس زما کلاس دی، تاسو بیا وروستو راشئ. دوی ټیچره په حیرانۍ سره د کلاس نه بار شي چې اخر دا نوي ټیچر د کومه لخه راغی. فرانک پوره یوه هفته خپلو ملګرو ته سبق وښایي تر دې پورې چې ورځ د چکر اعلان هم وکړي. یوه هفته پس د سکول انتظامیې ته یې څنګه پته ولګي چې یو طالب علم پوره یوه هفته زموږ په سکول کې استازي وکړه. نو په دې سره هغوی د فرانک مور او پلار راغواړي. د پرنسپل ته وړاندې د فرانک پلار فرانک ته سخت په کار شي، خو یې څنګه بار ته روزي. نو هغه زه ته وایي چې ما په تا باندې فخر دی چې ته دومره تکړه سړی. یو څو ورځې پس فرانک چې کله د خپل سکول د هاسټل راشي نو هغه خپله مور د بل چا سره په ګپ باندې وویني. هغه کس سره کوم چې به د پلار سره په یو وخت کې نوکري کوله، د مور د جب کولو کوشش وکړي او حتی چې پیسې ورله هم ورکړي. خو فرانک ته پته لګېدلې وي چې دا څه روان. په یو څو میاشتې کې دننه د مور او پلار دواړه د یو بل نه د بېلېدو فیصله وکړي. وکیل د فرانک نه تپوس وکړي ته چا سره اوسېدل غواړې. خو فرانک د خپل مور او پلار د بېلېدو په باره کې تر دې حده پورې خفه وي چې هغه ورله دې خبرې هېڅ قسمه جواب ورنه کړي او الټا دغه ټول کور سړي دغه هار هم پرېږدي او وتښتي. اوس د سړي صرف خپل د بینک اکاونټ او یو چیک بک وي. هغه په مختلف قسمه هوټلو کې اوسېدل شروع کړي او هغلته کې د چیکونو په ذریعې سره پیسې داخلوي. خو په مزه د سره پیسې په ختمېدو شي او له ده نه هوټلو والا اوس چیکونه هم نه اخلي. په دې سره د فرانک مزغو ته یو سوچ راشي وی که چېرې چیک دوی کتلی هم شي نو دوی پې دوکه کېدی هم شي. دا هغه وخت و چې په کم کې به ډېر جدید مشینان نو. فرانک د دې کمزورۍ نه فایده واخلي او په مزه باندې جعلي چیکونه جوړول شروع کړي. هبه په بینک کې په پرتما طریقې سره داخلېده او که چېرې منیجر به انکار کو نو ده به د خپل پلار نه زده کړې چالاکۍ استعمالولي. په یو څو هفتې کې دننه د دا طریقه کار کول پرېږدي چې هوټل نه په وروتو سره د نظر په یو پایلټ باندې پروزي چاله چې په ټول ایرپورټ کې عزت ورکړل کېږي. د هغه په لیدو سره د فرانک په مخ باندې خندا راشي او په زړه کې وایي زه به اوس پایلټ جوړېږم. هغه د مغز سره په دې منصوبه باندې کار شروع کړي او د ټول نه مخکې ځان له د پایلټۍ لایسنس جوړ کړي او د دې نه پس د هغوی دفتر ته لاړ شي. هغلته کې یو بوډا سړي نه په دې بانه باندې ورده غواړي وي زما هغه زړه شوې ده. خو چې کله د پیسو د ورکولو وخت راشي نو هغه د چک د اخیستو نه انکار وکړي وي تاسو ما ته صرف خپل لایسنس وښایئ، زموږ حکومت سره ټیکه وي. د هغه بوډا په نقلي
لیسنس باندې دوکه کی خو دې سره د ذهن ته یو بل نوی خیال هم راشي. اوس دې په هغه بینکونو کې په عزت سره ورداخلېږي د کومونه بچې دي په دیکو باندې راویستل کېده. اوس په منیجران هم د سره په ولاړه باندې ملاوېدل. د به اوس خپل نقلي چکونه په اسانۍ سره بدلول او وی به په خوشاله باندې دې رخصت کو. د هوټل نه د پته ولګي موږ تعالی ډېرې پیسې هم درکولی شو خو شرط په پکې دا وي چې هغه د تنخوا چک په دې سره د فرانک په لالچ کې نور هم اضافه وشي. اوس هغه د کلونو نه نقلي سټیکر را لړکي او په چک باندې لګي د کوم نه چې داسې لګي کچې دا د تنخوا ده. هڅه کله اولنی چک بینک ته یوسینو منیجر ورته وای دلته کې دراتک څه ضرورت و دا خو تاسو په ایرپورټ کې هم راوستلی شي. د څنګه بل ځل ایرپورټ ته لاړ شي نو دلته کې حالات نور هم د مزيد هغه ته کې د احساس وشي چې زه خو هر کله دلته کې راتلی شم او هر څومره پیسې وستلی شم. دا غزه ملادنه ته پوسو کی سر تاسو نن فلایټ ته او کنه چې فرانک په ځان باندې پوه نشي او په غلطۍ کې ورته خو کی او په دې سره هغه بغیر سره ټیکټه په جس کې کینی ولې چې د پایلټ په جس کې ناستل مفتو په دنه تلو سره د زړه په درزیدو شي ولې چې هغه اصلي پایلټ نو خو بیا هم د ټولو دروان دي خپل پر اعتمادي برقرار او ساتي. په جس کې دننه د پاغي کې موجود دی د وجینې سره په نرمه سره خبري شروع او د خپل پلار چالونه چلول شروع کی ولې غسره دا یره وی کچری پته ورته لګی دا نو لوی مصیبت باندې بوړم د خپل پلار نه د زده کړې لوبو په ذریعہ سره دی یوا د بانک منیجر هم متاثر کی چې بس سره د په مزه پته ولګي چې بانک په څه طریقې سره کار کوي د چکونه د کم ځای نه راځي چرته کیږي او د خلکو اکاونټونه په څه طریقې سره جوړیږي ته دا هم پته ولګي چې دا چک د کم ماشين په ذریعہ سره جوړي د وجې د مخ سره هم هغه شان یو زوړ ماشين واخلي د وجې دی اوس چکونه هم په خپل باندې لیکي اوس د لکونو په ځای په کروڑو روپے راوستل شروع کی په مزه باندې د دوکبازي حکومت تورسي او هغوی دا کیس اف بی آی ته حواله کی د بانک نه دومره پیسې لوټ شوی وي چې هغوی دا کیس یو سخت افسر کال ته حواله کی. کال د فرانک بهر یو حرکت باندې نظر ساتل شروع کی. یو ورځ فرانک د خپل پلار سره د ملاوېدو د پاره لاړ شي. هغه پلار سره کم ته چې بده شپه ورځ خطونه لیکل اوس زوی پایلټ جوړ شوی ته پرې دوه سره پلار صد خوشاله شي زما زوی خو د خیر سره پایلټ شو. فرانک پلار ته وایي ویما څه پیسې جمع کړې او تعالی مې په گاډي غستلې دي هغه گاډي کم چې بتا په فلمونو کې کته خو پلار د خوشاله دو په ځای باندې زوی ته په افسوس درګه سره وایي حکومت اوس هم په ما پسې شوی دی په ما باندې دونه قرضونه دي کچې ما ستنه دا گاډي واغستو نو وی به دا زمانه واخلي زما چې کوم مرکوټي دکانو حیرانه هم غستلې دي او حالات می خراب دي. فرانک پلار له پیسو د ورکولو پیشکش ورته وکي خو پلار د زوی نه د پیسو د غستونه انکار وکي. بل خو اکال مسلسل په تاسو لګیدلی چې په تفتیش سره پته ورته ولګي چې دې صرف د یو ملک نه بلکې په مختلف ملکونو کې د خپل چکونه چلی. اف بی آی د هوټل په ذریعہ سره پته ولګي چې د اخیری چک په کوم ځای کې چلولو. په هوټل کې کال سیده پسیده تمانچه په لاس باندې فرانک په کمره کې ور داخل شي چې هغه د ما سره پوشي وی کچره ما سچل اونکو نو دې می گرفتاری د وجه دی ورته په پروتما طریقې سره وای ولک په قلار باندې زوم ستا غونټه جنټه ما دا د سلګي چې بازي ته په دغه غل پسې شوی ګورو حکومت پاغه پسې شوی دی. کال داغه نه خپل ایډیو واړي چې په دې سره فرانک ور خپل بټو ورکی. کال چې څنګه هغه بټو د کولا بخلو والی دا غي نه مخکي فرانک ورته لګل کې طرف ته اشاره وکي وی دو ګورا ته خو سګپ لګو زما کسانو غ کس گیر کا خو پاسل کې کتنې کس یوړون کس په گاډي کې کیناو خو لیر نه داس ښکارې دل کچریغه غل گیر کړي دي او په دې سره دی د کال په دوکه کولو کې کامیاب شي. فرانک په دې خبره د دن روان شي دا ثبوت خطه قدمه کال هغه پرېګ دی او چې څنګه هغه له بټوا واپس ورکول والی نو فرانک پر طریقه ستو وای وی نه بس پرېګ دا ځان سره کېګدا او په دې سره هغه سره د ټول ضروري سامان د دغه زینا په تختیدو کې کامیاب شي. کال چې څنګه بټو کولو کې نو هغه د کاغذونو ډکوي چې په دې سره هغه ته سخت شرمندګي محسوس شي او د خپل مشرانو هم سخت بې عزتي وخوري. هغه له دومره غوسه برغلي وي چې الټا خپل مشرانو له جوابونه ورکول شروع تاسو هم ماته دغه دستور هم نو خودلی. بل خو په اخبارونو کې هم د فرانک په شهرت کې مرتبه اضافه کی میډیا د څنګه د 2 نمبر کارون په باره کې پته ولګي نو غوي دله د فلمونو د هیرو د جیمز بوند نوم ورکی. د فرانک دا نوم د حد نه سیوا خوښ شي چې څه د وجهغه دغه په شان جامې او ګاډي چلول شروع کی. په دې کې وخت تیریږي او د دوی اختر راشي. کال په خپل دفتر کې په کار کولو کې مصروف وي چې ناڅاپه د ترنګ راشي چې رنګ والے څوک بل څوک نه بلکې هغه 2 نمبر فرانک وي کوم چې د وای دا ما چې تاسو سره سهم وکړ داګه د پاردستانه معافي غواړم. د فرانک د خبرو په
پورې سره د کال یقین نه راځي او داسې ورته ولګي وي که چېرې دې ما سره بیا سره دوکې کولو والی دی د وجې په سخته لهجه کې ورته ووایي وي ته ماله بیا د دوکې راکولو والی خو دا ځل زه ستا په جال کې د راتلو والی نه یم تا سره خو پیسې ډېرې دي خو خاندان در سره نشته دې د وجې تا ما ترنګ کړی دی دې پورې دوست سره د فرانک زړه مات شي او په خاموشۍ سره یې هغه ترنګ کټ کړي خو دا ځل هغه فرانک ته دروغ نه ویل بلکې هغه واقعي خپله اصلي پته کار له ورکړې وه کال ته ناڅاپه یوه خبره یاده شي په آخري ځل چې ما کله فرانک سره خبرې کړې وې نو هغه ما ته خپل نوم بیري ایلن ویلو کوم چې د ماشومانو په کتاب کې د یو جادوګر نوم دی په دې سره کال ته احساس وشي چې دا چرته څه خطرناک سمګلر یا دوکهباز نه بلکې یو کوم مالک دی کوم چې صرف او صرف د خپل چالاکۍ په وجه بچ کی کال ته مغه سری خپل دفتر ته رنګ وکیو ټول دا اطلاع ورکي د داسې ماشومانو لیست مال راکې کوم چې د کور نه تښتېدلي دي خامخا به د هغوی په باره کې چا راپورټ درج کړي دي د ډېرو کوششونو نه پس کال اخر د فرانک د کور ته ورسي چې دغه چې د ملاقات د فرانک مور سره وشي کله چې کال د فرانک مور ته د فرانک د سرو ښایي نو مور د مغه سره وپېژني وي او بالکل دا زما زوی دی کال ورته ووایي ستا زوی یو غټ دوکهباز دی چې په دې سره مور یې ورله په سادګۍ سره جواب ورکړي وي دې غریب بچر ته د خوراک سکاک دپاره پیسې راپټې کړي وي راشئ چې دا پیسې درله زه درکومه څومره پکار دي د په جواب کې کار ورته ووایي وي 40 کروړه ډالره دې پورې دو سره د فرانک د مور په مړۍ کې لاړې وچې شي چې دا د لا کمې قاتل شروع کړي دي بل طرف ته فرانک په دغه ټولو پیسو باندې د عیاشۍ ژوند تېروي یو ورځ دې سره کار دپاره هسپتال ته لاړ شي چېرته کې چې د ملاقات برینډا نومې یوې نرسې سره وشي کومه چې په خپل ځای کې جاړي ولې چې یو ډاکټر هغې له بېعزتي کړې وه فرانک په نرمۍ سره هغې له تسلي ورکړي ورته ووایي وي هېڅ غم مه کوه ته ډېره ښه ته خلکو له زندګي بچ کړې د ډاکټران ټول ظالمان په دې وخت کې د فرانک مزغو ته یوه نوې خبره راشي ولې چې د هغه دپاره اوس پایلټ جوړېدل خطرناک و د وجې دې فیصله وکړي چې اوس به زه ډاکټر جوړېږم د دمغه سړي په یوه شپه کې دنیا ټول نه د غټ یونیورسټۍ ډګري تیاره کړي او په دغه هسپتال کې کار شروع کړي د انټرویو په وخت کې د هسپتال مشر دې نه تپوس وکړي وي خیر دومره غټ ډاکټر زموږ په دې وړوکي غوندې هسپتال کې څه کوي چې دې په جواب کې دې ورته ووایي په غټو هسپتالونو کې غټ ډاکټران هر وخت موجود دي زه غواړم چې د غریبو خلکو له هم سهولت ورکړم چې دا خبره هسپتال د مشر زړه باغ کړي یو ورځ په هسپتال کې د یو خطرناک ایمرجنسي والا کیس راشي یو ماشوم سخت زخمي شوی وي دې دپاره هغوی فرانک راغواړي چې د ماشوم په لیدو سره د هغه د خپو نه څه وخیږي خو هغه خپل ځان راقابو کړي او د اصلي ډاکټر نه تپوس وکړي ته به په داسې حالت کې څه کوې چې ډاکټر به له خپله مشوره ورکړي دې په جواب کې فرانک ورته ووایي بالکل دې ټکوي زما په تا باندې پوره یقین دی چې دې به ته بچ کړلی شي زه لږ ساعت پس راځم تاسو خپل کار شروع کړئ او په دې سره هغه غسلخانې ته لاړ شي چېرته کې چې دی په الټو شي ولې چې هغه چېرې هم داسې وینې نه وي لیدلې بل خوا کال د فرانک پلار سره د ملاوېدو دپاره لاړ شي چېرته کې چې هغوی د پلار ته د زوی ټولې کارنامې ووایي د دې په جواب کې د فرانک پلار ورته په صفا الفاظو کې ووایي وي ما ته پته نشته چې ما زوی چېرته دی او که چېرې ما ته پته هم وه نو بیا درته هم ما نه وي په دې سره کال پوه شي چې خامخا د پلار او زوی په منځ کې خامخا چېرته څه رابطه شته هغه د فرانک د خطونو اندازه ولګوي چې هغه اوس په کوم ځای کې کیدی شي په دې کې برینډا په جړا جړا کې فرانک ته ووایي وي دلته کې را باندې ډاکټران ظلم کوي او په کور کې پلار زما پلار سخت ظالم انسان دی په دې سره فرانک ورته په سنجیدګۍ سره ووایي وي که چېرې زه ستا پلار سره د واده خبره وکړم نو بیا په دې سره برینډا سخته خوشحاله شي او فرانک د هغې پلار سره د ملاوېدو دپاره لاړ شي چېرته کې ده ته پته ولګي چې د هغې پلار وکیل فرانک د هغې پلار ته خپل ځان داسې ښکاره کړي چې ما هم وکالت کړی اوس هسې ډاکټري کومه او هغه د فلمونو نه داسې د وکیلانو چلونه زده کړو د کوم نه چې د هغې پلار د مغز سره متاثره شي چې دا خو واقعي یو غټ وکیل پاتې شوی دی د برینډا پلار د ده نه په حیرانتیا سره تپوس وکړي چې خیر د دومره غټ کس زما لور سره واده ولې کول غواړي چې دې په جواب کې فرانک ورته ووایي زه خو صرف یو عام غوندې انسان یم کوم چې تا لور سره د رښتیانو مینه کوي دې پورې دو سره د برینډا پلار د ده نه نور هم متاثره شي او فرانک ته تپوس وکړي وي که چېرې زه اوس واپس وکالت ته راتګ غواړم د هغې دپاره به ماله څه پکار وي چې دې په جواب کې هغه ورته ووایي وي تا له به بس یو امتحان پاس کول وي چې په حیرانتیا سره فرانک واقعي هغه امتحان پاس کړي او وکیل جوړ شي اوس دا قصه واپس وروسته لاړه شي چېرته کې چې کال فرانک ګرفتار کړی کال له هغه نه تپوس وکړي وي ته اخر هغه امتحان څنګه پاس کړه چې په دې سره فرانک ورته په خندا شي بس ته زما په دې قصه باندې څه کوې زه هسې هم جیل ته تا روان کړی یم بل خوا فرانک برینډا سره د خوشحالۍ زندګي شروع کړي او دې څنګه هغې سره د واده کولو والي د هغې نه مخکې د خپل پلار سره ملاوېدل غواړي او هغه هم په دې خوشحالۍ کې ځان سره شریکول غواړي دې دپاره چې واپس زموږ دا خاندان ټیک شي خو د هغه پلار ده ته ووایي ستا
هغه مور خو دویم واده وکړو هدې پورې دو سره د فرانک زړه مات شي خو دې نه هم یو د غم خبره ورته پلار وکړي حکومت ته ستا په باره کې د هر یو فراډ په باره کې پته لګېدلې ده او ته اوس چېرې هم د بیا نشي بچ کېدی په دې وخت کې کال دته یو بله منصوبه جوړه کړي هغه ته پته ولګي چې له واده نه پس فرانک چېرې هم خپل نوم نشي بدلولی دې د وجې هغه د فرانک اخرنی نوم په هر ځای کې کتل شروع کړي خپلو کسانو له حکم ورکړي هغه کارډونه را معلوم کړي کوم چې ده د خپل واده لپاره تقسیم کړي دي د دوی په منځ کې څنګه واده وشي د مغه سره دلته کې د بیا ټول ایجنټان راشي چې فرانک د سنه مخکې برانډ ځان سره کمرې ته بوځي او هغې ته ټول حقیقت ویل شروع کړي دا کم ټول هر څه چې ویني دا ټوله دوکه ده خو یوه خبره پکې رښتیا ده چې زما تا سره مینه ده په دې وخت کې د بیا ایجنټان د ګیرول دپاره راشي خو فرانک یو ځل بیا د خپلې چالاکۍ استعمال وکړي او د رشت نه د فایدې په اخیستو سره دغه ځای نه په تښتېدو کې کامیاب شي اوس یو ځل بیا دی آزاد شي اوس دی واپس په مختلف ملکونو کې دوکې کول شروع کړي خو دا ځل په نوو طریقو سره نورې هم خطرناکې هغه د جعلي چکون د جوړولو دپاره پوره کارخانه جوړه کړي چې څه د وجې دغه کاروبار ورته واره په خورېدو شي بل خوا کار لا هغسې په منډو تړنو کې مصروفه وي حتی دا پته له هم لګېدلې وي چې فرانک د سر هم په امریکا کې نشي کېدی چې په لږ غونتې دقیق سره پته ورته ولګي چې فرانک په روس کې کېدی شي خو ولې چې روس چېرته ورکوټې ملک نو دی د وجې هغه سوچ وکړي چې دی چېرته کې کېدی شي په دې سره دغه ذهن ته یو خیال راشي چې د فرانک مور هم په روس کې ده او په یو وړوکې غونتې کلي کې اوسېږي چې مزید دقیق سره پته ورته ولګي چې په دغه کلي کې د یو پوټسټېټو کارخانه هم موجوده ده دا د اختر وزوي چې کال هغلته کې ورسي او اخر فرانک را معلوم کړي اوس دغه دواړه یو ځل بیا یو بل ته مخامخ شي چې فرانک ورته په خندا کې وایي وی راشه ګیر مې کا چې چکر درله درکمه د دې په جواب کې کار ورته وایي د تښتېدو لږ غونتې کوشش هم ونه کړي ګینې بهرني پولیس په دې وودي ښه دا ده چې ته ما د ځان حواله کړي کیدای شي زه تا سره څه مرسته وکړم په جس کې پکې ناستو سره فرانک کال ته وایي زه خپل پلار سره خبرې کول غواړم چې په دې سره کال ورته غلې غونتې کې وایي ستا پلار خو وفات شوی دی هغه په غسلخانه کې درس خوړلی و دې پورې دو سره فرانک دومره خفه شي چې پاس یو په غسلخانه کې ځان بند کړي او په چغو په ژړا شي زه چې څنګه د کوزېدو والي نو په دې وخت کې کال دته ور وډبوي خو د ډېرو ډبولو باوجود دې ورته ورکولی ونه کړي چې څه د وجې کال مجبوراً ور مات کړي او دننه پکې ور داخل شي خو فرانک هغلته کې موجود نه وي فرانک ځان ته نټونه کولو کړي وي او د جس د پایو په ذریعې سره بار ته راوتلي وي وایي څنګه جز ودرېږي هغه د موقع په ملاوېدو سره یو ځل بیا وتښتي په دغه شپه باندې هغه مور سره د ملاوېدو دپاره لاړ شي چېرته کې چې دی ویني چې مور یې اوس یوه نوې زندګي شروع کړې ده او ښه خوشحاله ده او نوې خاندان یې هم ځان له جوړ کړی دی دا ټول منظر فرانک په خاموشۍ سره ګوري او بل خوا د کال هپوخ یقین وي چې فرانک خامخا مور سره به د ملاوېدو دپاره تللی وي چېرته کې په ورتلو سره فرانک ورته واقعي ملو شي او دا ځل یې ښه پوخ ګرفتار کړي په دې وخت کې د فرانک عمر صرف 19 کاله وي او کال دا غواړي چې دې موږ په عدالت کې ماشوم ثابت کو دله موږ د کومه نه کومه سزا ورکو حکومت د دې دومره غټو دوکو د وجې هغه له سخته سزا ورکول غوښتل دې د وجې هغوی دله لس کاله د قید ورکولو فیصله وکړي یو څو میاشتې پس کال په جیل کې فرانک سره د ملاوېدو دپاره راشي او هغه ته یو جعلي چک وښایي او ورته ووایي په دې کې څه غلطي ده چې فرانک یې ورته له مخه سرې په نښه کړي په دې سره کال ته احساس وشي چې د خطرناکو جرمونو او د فراډونو درولو دپاره د فرانک نه بهترین کس موږ ته د سره هم نشي ملاوېدلی په بل ځل راتلو سره کال له ځان سره خپل مشرانو هم راوړي کوم چې د فرانک د ذهانت نه تر دې حده پورې متاثره شي چې په مزه باندې دوی ټول په شریکه باندې هغه د جیل نه روباسي او په اف بي آی کې له ځان سره نوکر کړي خو په دې شرط باندې چې دوی به روزانه 8 غنټې کار کوي او که چېرې ده دې ځای نه تښتېدو کوشش وکړو نو 50 کاله قید به خوري په اوله بل کې فرانک دغلته کې سخت تنګ شي چې څه د وجې هغه دغه ځای نه تښتېدو فیصله وکړي وایي څنګه تښتېدو غواړي فرانک یې ودرېږي او ورته ووایي ته لا ماشوم یې او زندګۍ تعالی د ژوند د تېرولو بله مقدر کړې ده که چېرې ته وتښتېدې نو 50 کاله قید به ستره زندګي ختمه کړي خو زه تا بیا هم نو درومه چکر ووخه او بیا راشه په سبا باندې کال په دفتر کې د هغې انتظار کوي چې سبق پس داسې ورته ولګي چې فرانک یو ځل بیا وتښتېده خو دا ځل هغه واپس راشي او دې نه پس فرانک په اف بي آی کې په شوق سره کار شروع کړي او دې نه پس د بل فراډ په ختمولو کې لګیا شي او په دومره اسانۍ سره هر یو جرم ختموي لکه چې دا د دپاره د ماشومانو لوبه وي څه وخت پس د خپله ټوله زړه زندګي رکړي او په سکون سره زندګي تېرول شروع کړي او ډېر زر د اف بي آی سره کار پرېږدي او یوه خپله کمپني شروع کړي کومه چې غټ بینکونه د فراډونو نه بچ کوي د څه د وجې چې د یو ځل بیا په قانوني طریقې سره کروڑپتی جوړ شي تاسو ته دا نانه کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ ملاویږو په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت بای